نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څوک تا ته بد و رد ووایي د یو ګناه پیغور درکړي هغه ګناه در په یاد کړي ستا یو کمزوري تا ته در ښکاره کړي نو ته ودته هغه خبرې مه کوه چې کم تا ته در معلومې دي د ده یو ګناه د یو کمزوري تا ته در معلومه ده هغه مور پیغوروه هغه مور ته وایه ودته نو د دې به الله تا ته اجر درکوي او ده چې کم څه کړي دي د هغه سزا به دی خوري هغه ګناه به پر ده باندې عزتمنو دا څومره قیمتي خبر موږ تاسو خو چې چا څه درته ویلي نه چې تا داسې وکړې او تا داسې کړي پلار دې داسې کړي فلاني دې داسې کړي فلاني دې داسې کړي چې څه ور معلوم یې دا ټوله ورته کتار کړي څومره موږ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د ارشاداتو څه ډېر لږ برداشت وکړه لږ صبر وکړه چې کله دا د خشم حالات تیر سي چې دی په خشم کې تا ته وایي دا حالات لرې سي بیا به دی افسوس کوي ستا زړه به خوشحالي محسوسوي